شکر دې زخمي شوی خو ډاکټر صاحب یا چې ته زخمي روغ جوړې مې بلا نه ولې کاشکې مړه وې یا ډاکټر صاحب لاس لږ خوږ دی یا نه یم خوږ زه دلته شفاخانې ته رالم زخمیانو ته ښه ته رالم بس د کربلا شپه ده نو اختر نه دی اختر شپه نه ده څه دی خلاص ته دا حالات وګوره ته دا وګوره ته ته وګوره ته دا ټول د زخمیانو والا دي ټول د مړو والا دي دلته ټول په یوه ځان دي وګوره ته ټوله موټر تېر شي دا وګوره دا انسانان دا د بولدک شفاخانه سپین بولدک شفاخانې مخ دا وګوره دا خلک دا خواران خوږ دی ډاکټر صاحب نه کلک چې یا نه یم خوښ زه د کوره راغلم دا ګوره دا ټول دا ګرده د مظلومو افغانانو ځورېدلو کړېدلو دا د هغو وینې دي مرکزي حکومت تا ته وایم دا د هغه کړېدلو افغانانو وینې دي چې 5 میاشتې په دغه دروازه باندې بېعزته شوه د خلکو ښځې بېعزته شوې زه به هم د پښتو دعوه کوم زه به هم د غیرت دعوه کوم زه چابهار څه کومه زه بندونه څه کومه زما دپاره عزت مهم دی عزت دا رقم دی زما ته اختر شپه وګوره یوه زنانې یو کوچنی راوړي 3 میاشتو سر مغزي راوتلې ما دې زویه ته دا وګوره چې ژوندی دی که مړ دی دا زما د یاده وځي ولسمشر اشرف غني ته دا وګوره دا د هغه مظلومو کړېدلو افغانانو وینې دي ته په کابل کې ناست یې زه سفارت څه کومه زه کنسلګري څه کومه زه بل څه کومه ډاکټر صاحب د پښې ته دې لږ چې وینې بهیږي یا زه قرآن نه یم ویلی زه روغ جوړ یم زما نن ښځې په سرو وینو لړلې د اختر شپه وګوره دا حالات وګوره تا ولیده خپله زما د زاړه کلي زما د دروازې سره ګرده کور نن د بولدک په دښتو کې د اختر په شپه پراته دي کورونه راوتلي ګرد صرف یو څه ځان سره اخیستی هلته په دا دښتو کې پراته وو زه تا ورغلم دا وګوره حالات همدا رقم دی حکومتونه همدا رقم دی اسلامیت همدا رقم دی افغانیت همدا رقم دی ټول دغه په سرو وینو لړلي پراته مفکر زه څه کومه زه چابهار څه کومه زه بندونه څه کومه زه اوبه څه کوم چې بندوم زما دپاره عزت مهم دی زه دغه سرې وینې په ګرده د هغې نه ورکوم په دا ګرده بندونو باندې زه نه ورکوم زما دا د یاده وځي دا د ښځې د ژړا ولا که زما په ژوند یاده وځي نه ته زه دا وګوره چې مړ دی که ژوندی دی هغه په سرو وینو لړلی وه مور یم دا د ګرده د دې خلکو مظلومه وینې دي دا چې ما زه به زرنجونه دي موټرانو شیوه کول شفاخانې ته د بولدک شفاخانې ته زه وایم سبا زما اختر دی په ما نن کربلا ده کربلا دا د کربلا شپه ده شپږ میاشتې وروسته خلک بېعزته شو زنانې بېعزته شو لاشه خوړل ده په 500 مزدوري وکړي 15,000 برابر کړي هغلته ورکړي چې واوړي پاکستان ته واوړي ولې دغه دپاره د خدای او د قرآن ورته وګوره دغه ته ولا تاسو نور جوړه اولادونه به اوس څه پیدا کوي ما ته چې په سرو وینو دې راولړل د اختر شپه دې په غم کړه پې